په سرحد باندې منلې هر بشر استا ذهن عقل خیال تدبیر دانش هنر استا په فلک د شاعر او په ادب کې نور د ستوري مرتبه د قمر استا وربنشي ورته خیال د بل ادیب عبدالله مقام د خیال دی دومره براستا زلفی می سپینې شوي ګلونه د ګلشن سکوم مال یاره شوق د چمن تلې د چمن سکوم زلفی می سپینې شوي ګلونه د ګلشن سکوم مال یاره شوق د چمن تلې د چمن سکوم مال یاره شوق د چمن تلې د چمن سکوم خای ځوانې کې د خبرو سره نافي د خوتنه خای ځوانې کې د خبرو سره نافي د خوتن خای ځوانې کې د خبرو سره نافي د خوتن خای ځوانې کې د خبرو سره نافي د خوتن لاړه ځواني پیر تبا کړه لا خوتن سکوم مال یاره شوق دا چمن تلې د چمن سکوم زلفې مې سپینې شوي ګلونه د ګلشن سکوم مال یاره شوق دا چمن تلې د چمن سکوم مال یاره شوق دا چمن تلې د چمن سکوم شباب ویل چې هار تیار کړه د معدن د غمو شباب ویل چې هار تیار کړه د معدن د غمو شباب ویل چې هار تیار کړه د معدن د غمو شباب ویل چې هار تیار کړه د معدن د غمو پیره می هر دا سینې لري کړو معدن سکوم مال یاره شوق دا چمن تلې د چمن سکوم مال یاره شوق دا چمن تلې د چمن سکوم یمن قادر اوس پزړ کی په سبب دا اکی
دا یمن قادر اوس په زړه کې په سبب د عقیق دا یمن قادر اوس په زړه کې په سبب د عقیق دا یمن قادر اوس په زړه کې په سبب د عقیق عقیق د ګوتو ساره پاتې شو یمن څه کوم مال یار شوق دا چمن تلې د چمنه څه کوم مال یار شوق دا چمن تلې د چمنه څه کوم عبدالله شوق د دیدن پریخو چې ځواني شوه تیره عبدالله شوق د دیدن پریخو چې ځواني شوه تیره عبدالله شوق د دیدن پریخو چې ځواني شوه تیره عبدالله شوق د دیدن پریخو چې ځواني شوه تیره بنارسې او کناویز او ګل بدل څه کوم مال یار شوق د چمن تلې د چمنه څه کوم زلفې مې سپینې شوې ګلونه د ګلشنه څه کوم مال یار شوق د چمن تلې د چمنه څه کوم مال یار شوق د چمن تلې د چمنه څه کوم او پکې نوي میسیجونه پرې شو ها ټیمپو لګ دي چې کمی کټ کیږي ها دا به سیټ شي خیر دی اساني کړي په مار د سخت د ځن قدم